بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. وإن أردت أن تسعى بين الصفا والمروة عقب الطواف، او کته ارادو کی چې طواف نرستو د صفا او مروه په منځ کې سعی وکړي. وإن أردت او کته ارادو کی ان تسعى دا چې سعی وکړي بین الصفا والمروه په مابین د صفا او مروه کې عقب الطواف د طواف نرستو، فرمل فی الثلاثه الاشواط الاولي، رمل وکړه په اولنې درې شوطو کې په درې چکرو کې. وهو المشي بسرعة مع هز الكتفين، او رمل په تیزۍ سره تلل دي سره د اوږو داسې خوځولو سره. کل مبارز یتبختر بین الصفین، لکه د مقابلې دپاره راوتونکی کس هغه پهلوان چې بین الصفین د دواړو صفونو په منځ کې چې دی هغه په فخر سره ځي. نو کل مبارز په شان د مبارز چې یتبخترو په فخر سره ځي، فخر کوي بین الصفین. فإن زحمه الناس، او بیا که یعنی مطلب د خلکو ګڼه وه نو وقفه نو ودرېږي. فإذا وجد فرجة رملین، بیا که کله پراخوالی پیدا کی یعنی هغه ازدحام نه وي نو بیا لابد له منه، نو چاره نشته دی، خلاصی نشته دی د دې رمل نه، یعنی بیا دې دپاره رمل کول دا ضروري دی چې کله د خلکو ګڼوالی نه و. فیقف حتی یقیمه علی الوجه المسنون، نو ودرېږي او تر دې چې ودرېږي او دا رمل وکړي په سنت طریقې باندې، علی الوجه المسنون په سنت طریقې باندې رمل وکړي. بخلاف استلام الحجر الاسود، په خلاف د حجر اسود مسکولو او د مچکولو نه ښکلولو نه. لأن له بدلا، ځکه چې د هغې لره بدل شته، وهو استقباله، او هغه حجر اسود ته مخ کول دي. ويستلم الحجر كلما مر به، او حجر اسود د مسکی هر کله چې په هغه سره تیریږي، یعنی کلما مر به چې تیریږي نو د هغې ته د استلام کوي. ويختم الطواف، او ختم دې کړي طواف به په همدې مسکولو سره. وبرکعتین، او دو رکعت مونځ سره فی مقام ابراهیم، په مقام ابراهیم کې. او حیث تیسر من المسجد، یا چیرته هم آسان وي په مسجد حرام کې نو هلته دې کوي. ثم دعا، او بیا دې دعا وکړي. فاستلم الحجر، او بیا دې حجر اسود مسکړي. وهذا طواف القدوم، او دا طواف قدوم دی. وهو سنت، او دا سنت دی. للآفاقی، دا طواف یعنی دا سنت دی د آفاقی دپاره. ثم تخرج الى الصفا، بیا دې صفا غر طرف ته وځي. ثم تخرج، بیا دې وځي الى الصفا، صفا طرف ته. فتصعد وتقوم عليها حتى ترى البيت، تر هغه به ودرېږي تر دې چې کعبه شریف ورته ښکاره شي، یعنی مطلب ودې خیږي. وتقوم علیها، بیا دې ودرېږي په هغه باندې. حتی ترى البیت، تر دې چې کعبه شریف وویني. فتستقبله مکبرا مهللا ملبیا داعیا، نو بیا دې کعبې شریف ته مخکي په داسې حال کې چې مکبرا تکبیر ویونکی وي، مهللا او همدغه رنګې لا اله الا الله ویونکی وي، ملبیا تلبیه ویونکی وي، داعیا دعا کوونکی وي. وترفع یدیک مبسوطتین، او پورته کړي خپل دواړه لاسونه په داسې حال کې چې مبسوطتین دواړه دي یعنی داسې غځولي وي فراخه. ثم تهبط نحو المروة على هینة، او بیا دې راکوز شي مروه طرف ته په سکون سره، علی هینة په سکون او په آرام سره. فاذا وصل بطن الوادي، او بیا چې کله بطن وادي ته ورسیږي نو سعی بین المیلین الاحضرین، نو دوه هغه میله چې دي دغه شنه نو په هغه کې دې سعی وکړي. سعیا حثیثا، یعنی څه شی په تیزۍ سره، په تیزۍ سره دې لاړ شي، یعنی په تیزۍ سره دې وکړي د دوه میلونو په منځ کې. فاذا تجاوز بطن الوادي، بیا چې کله بطن وادي نه تیر شي نو مشى علی هینة، نو په سکون او په آرام سره دې څه شی وکړي، روان شي. حتی یأتي المروة، تر دې چې مروه ته راشي. نو فیصعد علیها، نو بیا به په هغه باندې څه شی وکړي، فیصعد او دې خیږي علیها په هغه مروه باندې. ویفعل کما فعل علی الصفا، او داسې دې وکړي لکه څنګه چې په صفا باندې کړي وو.
ويستقبل البيت مکبرا او کعبه شریف ته د مخ کی په داسې حال کې چې د مکبرا تکبیر ویونکی وي یعنی الله اکبر، محللا لا اله الا الله ویونکی وي، ملبیا تلبیه ویونکی وي، داعیا دعا کوونکی وي، باسطا یدیه نحو السماء په داسې حال کې چې خپل دواړه لاسونه اسمان طرف ته یعنی داسې غړولې وي پورته کړې وي په داسې انداز کې نحو السماء اسمان طرف ته. وهذا شوط دا یو شوط دی یعنی دا یو چکر دی. ثم يعود قاصد الصفا او بیا دې راوګرځي په داسې حال کې چې د صفا قصد کوونکی وي. ثم يعود بیا دې راوګرځي قاصدا قصد کوونکی وي الصفا د صفا. فاذا وصل الى الميلين الاحضرين بیا چې کله دوه هغه زرغونو میلونو ته ورسیږي نو سعا په تیزۍ سره دې لاړ شي. ثم مشى على هینة حتى يأتي الصفا او بیا دې په سکون څه شي روان شي تر دې چې صفا ته راشي، حتى يأتي الصفا تر دې چې صفا ته راشي. فيصعد عليها ويفعل كما فعل اولا نو په صفا دې وخیږي، فيصعد عليها په صفا باندې دې وخیږي، ويفعل كما فعل اولا او داسې دی وکي لکه څنګه چې اول واري کړي و مکه رنګي دی اوس بیا وکي. وهذا شوط ثان دا دویم دور دی دویم شوط دی. نو فیطوف 7 اشواط نو طواف دی وکړي امدغه رنګي او طواف دی وکي. يبدأ بالصفا شروع دی کوي د صفانا ويختم بالمروه او ختموي دی په مروه باندې. ويسعى في بطن الوادي في كل شوط منها او تیز تګ دی کوي. ويسعى في بطن الوادي په بطن وادي کې فی کل شوط منها هر یو شوط نه یعنی په هر دور په هر یو چکر کې دلته د څه شي کوي هغه د تیزی کوي. ثم یقیم بمکه محرما بیاتی مکه کې پاتې شي یعنی په احرام حالت کې چې احرام تړلی وي. ويطوف بالبيت كلما بدا له او طواف دی وکي د کعبه شریف هر کله چې د خیال شي یعنی که بداله خیال شي دا مانم کولای شي او چې د طبیعت وغواړي. وهو افضل من الصلاه نفلا للافاقي نو طواف افضل دی د نفلی مزنا د افاقی کس لپاره یعنی اطرافي بهرنی کس مونږ او تاسو د لپاره دا بهتر دی. فاذا صلى الفجر بمکه 8 ذی الحجه بیا چې کله سحر مونږ کې په مکه کې اتم د ذی الحجې مونږ مکه مکرمه کې وکي نو تاهبا نو تیاری دی وکړي للخروج د پاره د وتلو الی مینا طرف ته. نو فیخرج منها بعد طلوع الشمس نو بیا دی اوزی دغه د مکینا بعد طلوع الشمس رستو د طلوع کېدلو د نور نه. ويستحب مستحب دی ان يصلي الظهر بمنا چې ماسپخین مونږ په مینا کې وکي. ولا يترك التلبیه او ندی پرېږدي تلبیه فی احواله كلها په ټولو حالاتو کې الا فی الطواف مگر په طواف کې دی پرېږدي. ويمكث بمنا الى ان يصلي الفجر بها بغلس او په مینا کې دی پاتې شي. ويمكث او پاتې دي شي وخت تیر کې بمنا کې الى ان يصلي الفجر تر دې چې د سحر مونږ وکي بغلسن پتیاره کې د سحر مونږ وکي. وينزل بقرب مسجد الخيف او مسجد خیف ته دی نږدې ښکته شي یعنی هغه سره د نږدې قیام او پړاو وکي کنه مسجد خیف سره نږدې. ثم بعد طلوع الشمس يذهب الى عرفات بیا د نور راختلو وروستو په عرفات ته دی لاړ شي. ثم بعد طلوع الشمس د طلوع الشمس نه بعد يذهب لاړ دی شي الى عرفات طرف ته. فيقيم بها نو په عرفات کې دی قیام کی مطلب الته دی پاتې شي. فاذا زالت الشمس بیا چې کله نور زائل شو نو یاتی مسجد نمره نو مسجد نمره تبه راشي. فيصلي مع الامام الاعظم او نائبه الظهر والعصر نو د لوی امام یعنی امام حج چې کوم وي د هغې سره یا د هغې نائب سره د ماسپخین او د مازدیګر مونځ دواړه دی یو ځای وکي چې دې ته جمع تقدیم ویل کیږي. بعد رست ما يخطب خطبتين رست د دې چې خطبه ووایي دو خطبې یجلس بینهما د هغې دواړو په منځ کې به کینی. ويصلي الفرضين باذان واقامه دواړه فرضونه په یو اذان او په دوه اقامتو سره وکړي. ولا يجمع بينهما دی دواړو لره دی یعنی ولا يجمع ندی جمع کوي بینهما د دې دواړو په منځ کې مګر الا بشرطین مگر په دوه شرطونو سره یعنی دا دواړه ماسپخین او مازیګر مونځ تر منځ به جمع نه کوي یعنی جمع په کم وخت کې کوي دواړه به را جمع کوي مگر په دوه شرطونو سره. الاحرام والامام العظم احرام دی اول چې احرام کې به دویم لوی امام چې حج په امام پسې به مونځ کوي او دین علاوه چې دی دا بیا نه کوي نو دا شرطونه دي. ولا يفصل بين الصلواتين بنافله او دی دواړه مونځ تر منځ دي نفلي مونځ سره فصل جداوالی نه راولي. ولا يفصل فصل دی نه کوي بین الصلاتين د دې دواړو مونځونو په مابین کې بنافلتين په نفل مونځ سره. وان لم يدرك الامام العظم که چېرته لوی امام یعنی
هغه پیدا نکي نو صلى كل واحد في وقتها نو مونځ دیو کې هر یو واحد د خپل وخت موافق المعتاد یعنی ټاکل شوی خپل وخت موافق خپل ټیم کې بیا مونځ کوي. فاذا صلى مع الامام بیا چې کله امام سره مونځ وکي نو يتوجه الى الموقف نو موقف تدي متوجه شي یعنی روان دي شي موقف یعنی زید او درېدو طرف ته روان شي. وعرفات او عرفات كلها ټول موقف زید او درېدو دي الا بطن عرنا مگر بطن عرنا. ويغتسل بعد الزوال في عرفات غسل دی او کی د زوال نرسو په عرفات کې للوقوف د درېدو د پاره د وقوف د پاره. ويقف بقرب جبل الرحمه او جبل رحمت سره دی نږدې ودرېږي او په داسې حال کې چې مستقبلا مر یعنی قبلی طرف ته مخ کوونکی وي مکبرا محللا او لا اله الا الله وینکی وي ملبیا تلبیه وینکی وي داعیا دعا کوونکی وي مادن اوږدوونکی وي یدیه لاسونه خپل کل مستطعمي لکه ډوډۍ غوښتونکی کس خپل دواړه لاسونه به داسې غځولې وي لکه چې یو کس ډوډۍ چانه غواړي چې مالې راکړه چې لاسونه ورته غځوي. نو ویجتهدو فی الدعاء لنفسه ووالديه واخوانه نو ویجتهدو نو پوره کوشش دی وکي فی الدعاء په دعا کې لنفسه د خپل ځان د پاره ولوالديه د خپل والدینو د پاره ولإخوانه او تمام رونو د پاره. ويجتهد على ان يخرج من عينيه قطرات من الدم او کوشش دی وکي ويجتهد کوشش دی وکي على ان يخرج من عينيه دا چې وباسي د سترګو نه قطرات یعنی یو څو قطرې من الدم د اوښکو یعنی کوشش دی وکي چې سترګو نه یو څو قطرات د اوښکې وځي. فانه دلیل القبول ځکه دا د قبلېدو نښه ده. ويلح في الدعاء مع قوة رجاء الاجابه او په دعا کې دی پورا زاری وکي وایو لحو پورا زاری دی وکي فی الدعاء په دعا کې مع قوة یعنی قوت سره رجاء الاجابه یعنی د پوره امید سره چې دا دعا به زما قبلېږي یعنی دا به قوي امید وي چې دعا مې قبلېدونکې ده په همدې امید سره به دعا کې ښه زاری او عذر وکي. ولا يقصر في هذا اليوم او په دې ورځ کې دی یعنی قصر کوتاهي نه کوي غفلت دی نه کوي په دغه ورځ اذا لا يمكنه تدارکه ځکه چې د دپاره د دې ورځې یعنی تدارک بیا موندل دا ممکن نه دي چې سړی دومره په سختو باندې تللی وي پیسې لګولې وي او ورسه دومره نن سبا مشکلات دي. نو سیما اذا كان من الافاق خصوصا کله چې هغه د اطرافو نراغلی وي. والوقوف على الراحله افضل او په عرفات کې چې دی وقوف کول په راحله باندې نو دا افضل دی. والقائم على الارض پس مکه باندې یعنی ودریدونکې افضل بهتر دی من القاعد دا ناستې کسنا. فاذا غربت الشمس بیا چې کل نور ډوب شي نو افاض الامام والناس معه على هینتهم نو واپس دي شي امام او داغه سره دي ټول خلک په سکون او اطمینان سره. او اذا وجد فرجه او کله چې پراخواله یعنی زی خالیواله عمومي نو يسرع من غیر ان يؤذي احدا نو تیز دی روان شي بغیر لدینه چې یو چاته تکلیف ورسي. ويتحرز عما يفعله الجهله من الاشتداد في السير والازدحام والإله او ځان دې بچ وساتي د هغه شیانو نه چې کم ناپوهه کسان کوي یعنی ناخبره خلک کوي یعنی تکي تیزی کول او الازدحام او یو بل دی کول یعنی مطلب رش مشوي کنه والإذا همدا کرنګي تکلیف رسول دغه ټول کارونه چې دی فإنه حرام دا حرام کارونه دي حتى ياتي مزدلفه تر دې چې مزدلفي شریف ته راشي. نو فينزل بقرب جبل قزح نو هل تدي جبل قزح سره نږدې ښکته شي یعنی هلته دې راکوز شي قیام دی وکي. ويرتفع عن بطن الواطي یعنی پورته دي شي د بطن وادینا توسعه للمارین یعنی صد وجینا یعنی فراخواله راوستو په خاطر د تیریدونکو کسانو د پاره یعنی چې څوک تیریږي هغه ته څه تکلیف نوي. ويصلي به المغرب والعشاء باذان واحد واقامه واحد او په مزدلفه کې دی د ماخام او د ماسخوتن مونځ چې دی دا وکي د یو اذان او یو اقامت سره چې دې ته جمع تاخير ویل کیږي باذان واحد واقامه واحد سره. ولو تطوع بينهما او کنفل وکي د دې دوانو یعنی ماخام او ماسخوتن د جمع په منځ کې
او تشاغل یا په یو کار کې مشغول شي نو اعاد الاقامه نو اقامت دی را وګرځي نو بیا به اقامت دوباره وي. ولم تجز المغرب في طريق المزدلفه او جایز ندی د ماښام مونځ د مزدلفې په لاره کې نو دا جایز ندی چې ماښام مونځو کې یو کس په لارې د مزدلفه کې وعليه اعادته نو په دې باندې اعاده دا واجب دی چې دوباره به ګرځي چې چا په لاره کې کړي وي ما لم يطلع الفجر تر څو چې صبح صادق راختلې نه وي نو دا به بیا واپس راګرځي. ويسن المبيت بالمزدلفه او سنت دی شپه تېرول په مزدلفه کې فاذا طلع الفجر بیا چې کله صبح صادق راوخیږي نو صلى الامام بالناس الفجر بغلس نو امام د خلکو د سحر مز په تیاره کې وکي ثم يقف والناس معه بیا دی ودرېږي خلک د هغه سره ثم يقف بیا دی ودرېږي والناس معه یعنی څوک دی ودرېږي امام او والناس معه یعنی ټول هغه خلک هم ورسره. والمزدلفه كلها موقف الا بطن محسر او مزدلفه ټول وقوف دی یعنی د ودرېدو ځای دی مګر بطن محسره وادي. ويقف مجتهدا في دعائه او ودرېږي په داسې حال کې چې مجتهدا یعنی کوشش کوونکی وي په دعا خپل کې ويدعو الله ان يتم مراده وسؤاله في هذا الموقف كما اتمه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم او دعا دی وغواړي د الله رب العزت نه چې د دې مراد او د سوال پوره کړي لکه څنګه چې زموږ سردار حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پاره پوره کړی و في هذا الموقف كما اتمه لکه څنګه چې پوره کړی و لسيدنا سردار زمونږ محمد صلی الله علیه وسلم. فاذا اسفر جدا بیا چې کله خرنا شي خزیات رڼا شي نو افاض الامام والناس قبل طلوع الشمس نو واپس دي شي یعنی روان دي شي امام او خلق د نور ډوبېدو نه مخکې یعنی قبل طلوع الشمس طلوع الشمس نه مخکې فیاتي الى منا نو منا ته دي راشي وينزل بها الته دي ښکته شي یعنی مطلب الته دي پړاو واچي الته دي پاتې شي ثم ياتي جمرة العقبه او بیا دي جمرې عقبه ته راشي فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات نو هغه دي اولی د بطن وادي نه یعنی و کانو سره بسبع حصي وکاڼي دی مثل حصل خضفي لکه د ویشتلو د کاڼي یعنی وړوکې کاڼي یعنی دومره وړوکې کاڼي چې دوه ګوتو سره داسې ویشتل کېږي نو دومره وړوکې کاڼي به دغه ولي.